بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله زموږ د علم الصرف شپږم نمبر سبق دی او نن به ان شاء الله موږ اثبات او مثبت زده کوو چې اثبات څه ته وایي او مثبت څه ته وایي. اثبات او مثبت دا دواړه یو شی دی. نو اثبات یا مثبت، اثبات یا مثبت، یا ورته اثبات پوي یا ورته مثبت وي. که اثبات ورته وي عموم صحیح ده، که مثبت ورته وي عموم صحیح ده. او نفی یا منفی، که نفی ورته وي فعل نفی عموم صحیح دی، که فعل منفی ورته وي عموم صحیح دی. فعل اثبات یا فعل مثبت دا دواړه صحیح دي. اثبات یا مثبت څه ته وایي؟ کار کېدلو ته اثبات یا مثبت وایي. چې کار وشي هغې ته اثبات یا مثبت وایي. یعنی چې کله یو کار وشي نو هغې ته اثبات وایي، یا ورته اثبات وایي یا مثبت وایي، دواړه یو شی دی. مثلا ذهبه، هغه لاړو، نو دا تلل وشو که نه، هغه کس لاړو نو دې ته اثبات وایي. نو دا تلل یو کار دی او دا کار وشو. همدغه شان نسواره، هغه مدد وکړو، جلسه هغه کېناستو، ضربه دا دی جي ضربه هغه وهل وکړه. نو وګورئ دا وکړه، دا وهل وکړل، دا وهل یو کار دی او وشو، وهل یې وکړه. نو دا دې ته اوس اثبات یا مثبت وایي. او نفي یا منفي څه ته وایي؟ د دې الټ دی، د دې الټه دی چې کار وشي هغې ته اثبات یا مثبت وایي. چې کار وشي هغې ته اثبات یا مثبت وایي. چې کار ونشي هغې ته نفي یا منفي وایي. چې کار ونشي د کار نه کېدلو ته نفي یا منفي وایي. د کار نه کېدلو ته نفي یا منفي وایي. مثلا ما نسوره، هغه مدد ونه کړو، دوی کې دا مدد ونه شو، دا کار ونه شو، نو دې ته نفي وایي. ما جلسه، هغه کېنه ناستو، نو دا ناسته ونه شوه، نو دې ته نفي یا منفي وایي. ما ذهبه، هغه لا نړو، دا تلل ونه شو، نو دې ته نفي یا منفي وایي. دقه شانتې ما ضربه، هغه وهل ونه کړه، وګورئ دا کار ونه شو. نو چې کار وشي هغې ته مثبت یا اثبات وایي، اثبات یا مثبت وایي. فعل اثبات یا فعل مثبت. او چې کار ونشي هغې ته فعل نفي یا منفي وایي. چې کار وشي هغې ته فعل اثبات یا مثبت وایي. او چې کار ونشي هغې ته فعل نفي یا منفي وایي. چې کار وشي هغې ته فعل اثبات یا مثبت وایي. چې کار ونشي هغې ته فعل نفي یا منفي وایي. نو دا زمونږ نننی سبق او راتلونکي سبق پورې اجازت غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.